درې رنګه بیرغ هر چا نیولی خو زه پکې سوچه افغانان پیژنم یو تا په دواړه مخه ښکل کړم فی سبیل الله والله که په 1 کروړ یوه مچکه ورکوم د هیڅ مرض دارونه د جنۍ په وار پیدا یو چاله دې په مفتو کې هلکه ورکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو واجدري یم ملګرو. نننی ریاکشن بیا په منیر بونیری باندې کوم. منیر بونیری په یو مشاعره کې شعرونه ویلي دي ډېر زیات زبردست هدې کړی دی. ویډیو را سره وګورئ د هغې نه پس یو څو خبرې کوو چې د رب کرم دی د مور دعا ده هر کار مې سم دی خبره دا ده هر چا ته خاندم په دې غرض چې 2 ورځې ژوند دی پاني دنیا ده. ټول پښتانه دې مني لوی او واړه دې مني بابانو نه یې منم بابا چې نه دې مني لاچي لونګ سړی وې ته یو ملنګ سړی وې ته به په ځمکه ناست وې ته د پالنګ سړی وې زما نظر دې مني زما نظر دې مني زما باڼه دې مني بابانو نه یې منم بابا چې نه دې مني. داسې خوږ خوږ غږېږي غلی نه شي څه ویل غواړې خو ویلی نه شي موږ دې د شته حسن تباه برباد کړو چېرته د دې نه سیوا ښکلی نه شي موږ دې داسې خوږ خوږ غږېږي غلی نه شي څه ویل غواړې خو ویلی نه شي موږ دې د شته حسن تباه برباد کړو چېرته د دې نه سیوا ښکلی نه شي شپه د په شړق باران دی تګ دې ګران دی هسې زم زم مه کوه تللی نه شي شپه د په شړق باران دی تګ دې ګران دی هسې زم زم مه کوه تللی نه شي په ډېره مینه دې بې مینې نه کړي د نازولو نازولی نه شي د ساقي نه په ما کړی تعویز ورک دی د ملا د شکرانې تانیز ورک دی یخ او ګرمې په لوی هنر یو کړي د حلالو او حرامو تمیز ورک دی بلا ښکلې مې په ځان باندې شکیان کړه ما د قصد وې زما نه یو څیز ورک دی بلا ښکلې مې په ځان باندې شکیان کړه ما د قصد وې زما نه یو څیز ورک دی جمع دی جړی ده او ساړه ډېر دی او د تنهایۍ دردونه ښه ډېر دي تا د خدای په خیر کلي ته راولي مړه ستا کمی دی نور هر څه ډېر دي ساک به د شړشمو وي د خپل پټي خورو به یې د خپلې ژرندې اوړه ډېر دي جنګ له زه خو دا ځلې د سترګو جنګ لاسو کې سرونه راواخلی سر ساقي د بل بوتله لرې که خپل خپل ګیلاسونه راواخلی نن به درته ټوله شپه غږېږم ما پسې سازونه راواخلی او دغه یو تا په دواړه مخه ښکل کړم فی سبیل الله والله که په 1 کروړ یوه مچکه ورکوم یو تا په دواړه مخه ښکل کړم فی سبیل الله والله که په 1 کروړ یوه مچکه ورکوم د هیڅ مرض دارونه د جنۍ په وار پیدا یو چاله دې په مفتو کې هلکه ورکوم د هیڅ مرض دارونه د جنۍ په وار پیدا یو چاله دې په مفتو کې هلکه ورکوم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم زه ځکه هر انسان له غاړه کلکه ورکوم. شکرلبه داسې لنډ غونته کې نظم دی چې شکرلبه ای لب شکره خبره واوره خبره سلام خو اخله مسلمانی ده زه هم زلمی یم که ستا ځواني ده نه درنه سوال کوم نه دې منت کوم سوالګری نه یم زه محبت کوم زما دې نه شي ای را دې نه شي د بل چا ښې زما دې نه شي په خوله دې نه شي ای را دې نه شي د بل چا ښې زما دې نه شي که بې له ما خوند د زندګۍ وي نو دغه ټپه دې درته ډالۍ وي د غم د غټ کمر د لاندې ژوند ویر ماتم او ساندې عشق جوړ ترا پورې خاندې د بیلتانه احسان را باندې ما د لالي په قدر رو پوهېږم. یو 2-3 شعره چې لکه د زیار بیر او ټال ساته لکه زما خوی کلیوال ساته خدای دې په حسن مالامال ساته خو زمونږ خوارو پکې خیال ساته څوک وجنه مخو په چا ځان مه وژنه که توره نه ساتې خو ډال ساته بو بلا پیریان او میریان پیژنم غلی یم خو خپل قاتلان پیژنم وخره له سپېړې داسې راکړې چې اوس پکې یاران او ماران پیژنم درې رنګه بیرغ هر چا نیولی خو زه پکې سوچه افغانان پیژنم درې رنګه بیرغ هر چا نیولی خو
زه پکې سوچه افغانان پیژنم عقل او دلیل سره دې ډزې دي څنګه به پتا باچا خان پیژنم وتی له دایرې نه یو نښتې په ټپه کې یو شیخ کاکا خفه نه شې مونږ په نشه کې یو برج خلیفه راته مسجد شیخ زاید ښکاري ستا موټر مو ووخو ګیر دې په لانجه کې یو ما پې مشکل جوړ وشي مونږ تاوان منو که نه یو دې په ویزه کې یو بل دې په کوټه کې یو د ژوند د تیرولو هیڅ امکان پکې نشته دا کلی پرېښوده غواړي جانان پکې نشته نصاب دې د مکتب لکه چې بې مالګې ډوډۍ ده چې ذکر د بابا پهري افغان پکې نشته صابره ستا خبره زما ژوند زما یاران دي دنیا په تندر وله چې یاران پکې نشته دا ژوند خو لکه واوره اوبه کېږي ضایع کېږي که مینه سړی وکړي نو تاوان پکې نشته بې خونده بې مزې مشاعره ده نیمه شپه ده راځه چې زه حاجي صاحب منیر جان پکې نشته ډېره مینه ډېره مننه دغه یو غزل د ټولو افغانانو ته ډالۍ وي چې که د کونړ یې که د لغمان یې زما جانان یې که د کابل یې که د بغمان یې زما جانان یې د پکتیکا یې که د پکتیا یې خو زما سا یې چې درون پښتون یې او قدردان یې زما جانان یې چې تا ته ګران شم نو ما ته ګران یې ولې حیران یې زه هم افغان یم ته هم افغان یې زما جانان یې که لیونی یې که غرسنی یې زما زړګی یې چې د بونیر یې او بیا منیر جان یې زما جانان یې ډېره مننه ډېر ښه جي ډېر زبردست ملګرو دا و منیر بونیرې چې تاسو واورېده ملګرو دا و د نن ورځ ویډیو انشاءالله تر بلې ویډیو پورې زه واجد علي تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ